14 منزل غیرت څه دی په قانون کې د ځنګلونو. ببرسری لارښود مخکې او پلټونکی لاروی ورپسې څښاخت مهال له یوه ځنګله څخه ووتل او مخامخ په یوه شنه ورشو یې د غره لار ونیوه. دوی څو ورځې پرلپسې په ځنګله کې مزل کړی و. د لاروي ګڼې پیښې په یاد وې، خو یوه خونړۍ پیښه یې ډېره سترګو ته درېدله. دوی ولیدل چې یو وږی زمری په یوې ټپي هوسۍ پسې دی. څو ځلې زمري هوسۍ نیولې او په خپلو تیرو منګلو او غاښونو یې ټپي کړې ده، خو هوسۍ بیا ځلې ځان خلاص کړی او په تونده منډه ترې ځغلي. دا مهال ببرسری لارښود په مسکو شونډو خپل لاروي ته ویلي و چې دا پیښه په یاد وساتي او بیا به یې په اړه خبرې وکړي. همدا چې لارښود او لاروی له ځنګله څخه ووتل، نو لاروي خپل لارښود وپوښت: د زمري غیرت ولې ډېر ستایل کیږي؟ لارښود ته دا پوښتنه په زړه پورې وه. وی خندل. اول باید وپوښتو چې دې پیښې ته په پام غیرت څنګه پیژنو. غیرت د ځواک هغه برید دی چې موږ هر یو غواړو وی لرو. د زمري غیرت د هغه په پیاوړو پلو، ځواکمن وجود، تیرو منګلو او څیرونکو غاښونو کې دی، که د هغه د لوږې په غریزه کې. د لوږې غریزه ټول ژوندي موجودات لري. هوسۍ واښه خوري، خو د وښو په خوړلو غیرتي نه ګڼل کیږي. ګل هم د تندې غریزه لري او له خاورې څخه اوبه څښي، خو ګل په ښکلا پیژندل کیږي، نه په غیرت. زمری چې هوسۍ ښکاروي د لوږې لپاره، او دا طبیعي خبره ده، نه د غیرت کمال. لاروي وپوښتل: بیا نو ولې زمری د ځناورو باچا ګڼل کیږي؟ ځکه تر نورو ځناورو ځواکمن دی. آیا ځواکمنتیا غیرت دی؟ د ځنګله په قانون کې هو. نو په بشري قانون کې څه؟ په بشري قانون کې ګټور ځواک د غیرت یوه ځانګړنه ګڼلای شو. هوسۍ تیزه منډه اخلي او تر وروستي بریده خپل ځواک د خپل ژوند د ژغورنې لپاره کاروي. د بشري قاعدې له مخې دا تر ټولو ګټوره ځواک کارونه ده. هوسۍ خپل ځواک د خپل ژوند د ژغورنې لپاره کاروي او زمری یې د یو ژوند د اخیستنې لپاره. د ګټورتیا له مخې د هوسۍ ځواک کارونه غیرت دی، ځکه ژوند ژغوري. لاروی قانع نشو، مګر زمری خو هم خپل ځواک د خپل ژوند ژغورنې لپاره کاروي، ځکه که ښکار ونه کړي مري. لارښود وویل: همدا د ځنګله او بشري قانون توپیر دی. په ځنګله کې د غریزې خړوبول ګټه ده، خو په بشري قوانینو کې د هر ژوند ژغورل ګټه ده او هر ګټور کار غیرت ګڼل کیږي. پلټونکي لاروي نورې پوښتنې هم لرلې. هم نوي به نه هیروو. مهمه ده زمری هم د بل زمري غوښې نه خوري او انسان د پسونو او نورو ژویو غوښې خوري، پرته له دې چې د هغوی ژوند ژغورنه غیرت وګڼي. د لارښود سترګې وبرېښېدې. وی خندل. هو، د ګټورتیا له مخې د غیرت معنا هم دلته بدلیږي، ځکه د انساني فکر توان دومره دی چې په ځای ناسته بدیله ګټه فکر وکړي. انسان به یو مهال د لوږې غریزه داسې خړوبوي چې بل ژوندي موجود ته تاوان پیښ نه کړي، او همدا به د انساني غیرت تر ټولو لوړ معراج وي. لاروي د وروستۍ پوښتنې په توګه وپوښتل: انسان به دې معراج ته ورسیږي؟ لارښود وخندل. هو، انسان 4 ځواکونه مجبوروي چې ځان د ګټور غیرت دغه معراج ته ورسوي: عاطفه، اخلاق، گروهه او قانون. د دې 4 په اړه به یو مهال هر څه درته ووایم. او لاروي بله پوښتنه ونه کړه. خامخ غر د لمر ځلا ته ښکلی ښکارېده.